زمانونو دا عبادت نن ورک دی په نش باندې حساب دی د الله د پاره د یو چا ملاقات کول نن نشته دی که یو څوک د چا ملاقات کوي یا خو د روپو د پاره چیرې لاړ بشم او سړی مالدار د ملاقات به وکم یو څوک د چا ملاقات کوي د چاندې لپاره کوي چې ورشم لکه چانده بره لراکی کله چې مسلمانانو خپل مابین کې مینه محبت ورورولي دا په کافرو باندې غالب وي او چې کله د مسلمانانو خپل مابین کې لانجي خپل مابین کې مینه محبت نه وي په دې باندې کافر غالب کیږي الله قرآن کې وایي ولا تنازعوا فتفشلوا تاسو نزاع مکوئ بې ځای جګړې مکوئ ګنې کمزوري بشئ طاقت به ختم شي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محترم و معزز و عزتمند و مسلمانان ورونو زمنګ استاد سي دا دین د اسلام دا د ورورولۍ او د مینې محبت دین دی چې په دې کې به یو مسلمان د بل مسلمان د پاره دسي لکه ورور او دسي زندگی به تیری لکه ورونه نور دینونه چې دی په هغه کې دا مسله نشته ده خو لیکن دا په دین د اسلام کې شته ده چې مؤمن مسلمان به د بل مؤمن مسلمان وروري د الله د پاره بابل مؤمن مسلمان سره ورورولي کوي مینه به وسره کوي محبت به وسره کوي چې دې ته زمونږ په دین کې ویل کېږي الولا یعنی د الله رب العالمین د پاره مینه محبت کول او د دې جانب مقابل چې هغه ته ویل کېږي البراء د الله رب العالمین د پاره د یو کس سره بغض کول براءت کول بایکاټ کول ورانه کول دا زمونږ په دین کې یو اهم عمل له د نبی صلی الله علیه وسلم قانون دا په مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه خپل مابین اخوت او ورورولي قائم کړي و چې پلانې د پلاني ورور دی او پلانې د پلاني ورور دی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله به مدینه ته هجرت وکړو په مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم
د صحابو خپل مابین کې مواخات او ورورولي دا قائم کړه. علما ذکر کوي وی په دین کې د یو بل سره ورورولي او مینه محبت دا دومره مهم دی او اهم دی چې په دې لا اله الا الله کې یو جز موالات دی او دویم جز براعت دی. زمرونو کومنګ تاسو وګورو په دنیا کې د مینه محبت چې دا د قسم شینو نه کیږي. کله یو سړی د مال د وجه نه سره خلک مینه کوي، پلانې مالدار دی زو سره مینه کوم. کله کله د ریاست د وجه نه د چا سره مینه کیږي، یو سړی مشر دی، رئیس دی، بل وایي چې زو سره مینه کوم ځکه دا سړی مشر دی او رئیس دی، سبا به مې ته یو کار بند شي، کار براله وکړي. د غرنګي کله مینه محبت کیږي د نیکاو د خپلوالۍ د وجه نه. هلکه پلاني سره مینه محبت کوم، تګ راتګ ورسره کوم، خور لور د مال به راکړي یا زما خور لور د زه به وله ورکړم. زمورونو دغه مینه محبتونه په دین د اسلام کې معتبر نه دي. دین د اسلام کې چې مینه محبت ته ویل کېږي ورورولي، هغه مینه محبت نه دا مراد دی چې یو سړی سره یو بل تن مینه کوي. هلکه دا پلانې کس زما خوښ دی، ولې ځکه دا سړی دیندار دی، زما د الله سره مینه ده، زما د پیغمبر سره مینه ده، زه مو سره مینه کوم. دا مینه محبت په دین کې دا یو شرعي لفظ دی، دا به مونږه په شرعي معانو باندې حملو. دا بنی چې یو څوک په چا باندې عاشقي او غلطه مینه ورسره یو دا په دې باندې حملې چې رسما سره د الله د لپاره ورورولي ده او د الله د لپاره مې سره مینه ده، دغه مینه ګوره معتبره نه ده. او دین د اسلام کې چې کومه مینه ده په دغه باندې حملول غلط دي، ګناه ده. نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی وای د انسانانو مثال په شان د هغه اوخانو دی چې ډیر اوخان یو پکې قابل دی نه چې سره په سورلی وکي. دې زمانه کې د مسلمانانو نه دغه اوخان جوړ شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم مثال ورکړی دی. او نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې کله د مسلمانانو فوج او مسلمانان 12,000 ته ورسیږي دا به شکست نه خوري. نن د مسلمانانو فوجونه په زرهاو او په لکونو دي، خو لیکن شکست خوري. وجه څه ده؟ ځکه هغه مینه محبت چې کوم د صحابه وو، هغه ورورولي رحمدلي چې د صحابو خپل مابین کې وه، هغه نن د مسلمانانو مابین کې نشته ده. صحابو بارک الله وی رحماء بینهم، خپل مابین کې په یو بل باندې رحم کوونکي او مینه او محبت او ورورولي وه. ځکه هغه غالب په دشمن باندې او دشمن وس نه لري چې په مسلمانانو باندې غالب شي. چې نن مسلمانان کمزوري دي، خطر دي، ځکه وجه دا ده د مسلمانانو خپل مابین کې مینه محبت ورورولي او قوت دا نشته ده. یو صحابي وی نبی صلی الله علیه وسلم دا دعا کوله، ما غوږ نږدې کو دسې ویلې اللهم انی اسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. یلا زه ستانه ستا مینه غواړم، څوک چې ستا سره مینه کوي د هغه مینه دنه غواړم، او د هغه عمل مینه دنه غواړم چې ستا مینې ته ما نږدې کړي. او نبی صلی الله علیه وسلم د دې ښه ملګري او د بد ملګري یو مثال ذکر کړی دی چې کله د چا د یو مؤمن مسلمان سره ورورولي مینه محبت یو دغه خواله ورځي، نبی صلی الله علیه وسلم وایي د دې مثال داسې دی چې چا د عطار او د عطر والا سره انډیوالي ده او دوستي ده، او د دې عطر والا خواله ورځي، نو یا خو به له عطر ورکړي په ځان باندې به یې پورېږي، که عطر ولا ورنکي دا خبوی خو په ده باندې ورشي. او د بد ملګري او د بد مجلس مثال نبی صلی الله علیه وسلم داسې ذکر کړی دی لکه د چا ملګرتۍ و انډیوالي د لوور او د انګر سره ته چې د هغه خواله ورشي یا خو به اور راشي ستا د جامې به وسوځي، که اور رانشي هغه که سره دا سکاره مر ډېري دا به ستا جامو پورې پورې شي، جامې به دې ګنده کېږي. نو کله چې ستا د یو نیک مؤمن مسلمان سره مینه محبت دی ورورولي دی ده چې کله ته د هغه خواله ورشي یا خو به دې دین ایزده کې، که دین ته ایزده نه کې ته چې هغه ته وګورې تا ته به الله رایت شي. او امام نووي رحمه الله دا مسله ذکر کړې ده خپل کتاب کې،
وی اولیاء الله انسانان چاته ویل کیږي د الله دوستان چاته وی هغه چاته ویل کیږي چې تو ته کله وګورې او تا ته الله رایت شي دا د الله د دوستانو نښه ده چې ته هغې ته وګورې او تا ته الله رایت شي د داسې خلکو خواله ورځه د دې سره کښېنه یو حدیث به ذکر کو ډېر بهترین حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی پر روایت د انس بن مالک رضی الله عنه وی ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وی درې کارونه دي دا چې چا کې د دې په وجه باندې دا انسان د ایمان خوند څکي خوند زمرونو د ایمان دا خوند او لذت ګوره موږ د دې پته نه لګي او موږ د ایمان خوند نه دی څکلی نبی صلی الله علیه وسلم وی دا درې کارونه چې چا کې دا به چې کوم دی د ایمان خوند وڅکي د ایمان حلاوت او مزه به وڅکي یو دا دی ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما چې الله او رسول دی انسان ته د هر چا نه محترمي د هر چا نه ورته ګراني یو سبب دا دی چې دې باندې انسان د ایمان حلاوت خوند څکي هغه دا دی چې الله او رسول تا ته د هر چا نه باید ګراني محترمي په زړه کې ستا په زړه کې د الله او د رسول قدر ډېري عمر رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل یا عمر زما سره دې څومره مینه ده عمر رضی الله عنه ورته ویل یا رسول الله من كل شيء الا نفسي ید الله رسول د هر څه نه راته ګراني خو د ځان نه راته نه ګران نبی صلی الله علیه وسلم ویل وای ته مؤمن نه پتا کې ایمان تر اوسه پورې نه راغله او نبی صلی الله علیه وسلم ویل لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين پتاسو کې یو تن تر هغه پورې مؤمن کېدی نشي ایمان به کې نشي راتللی تر څو پورې پیغمبر وایي چې زه ورته د خپل پلار نه د خپل بچي نه او د ټولو خلکو نه ګران نه یم ورته خوښ نه یم او مینه محبت یې راسره ډېر نه وي د هر چا نه نو زموږ موږ به هله د ایمان خوند وڅکو موږ به هله د ایمان په خوند باندې پوه شو چې کله زموږ او ستاسې د الله او د رسول سره د هر چا نه مینه ډېره بچی سره مینه په خپل ځای پلار سره مینه په خپل ځای مور سره مینه په خپل ځای د انډیوال سره مینه په خپل ځای خو لیکن چې موږ او تاسې ته الله او رسول د هر چا نه ډېر ګراني او دویم نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وان یحب المرء لا يحبه الا لله یو سړی دی او د بل مؤمن مسلمان سره مینه کوي دا مینه ورسره نه کوي مګر د الله دپاره الا لله زمرونو په دې اعمالو کې چې کله شریعت موږ ته اعمال ذکر کوي په دې کې اخلاص طرف ته ډېر ترغیب وي چې کوم عمل کې ګوره پتاي کې د اخلاص موجودي حدیث کې قید دی الا لله مینه محبت به خالص د الله د رضا دپاره کله چې موږ او تاسې د الله دپاره مینه وه د یو بل سره موږ او تاسې به د ایمان خوند وڅکو او دریم نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله كما يكره ان يقذف في النار یو سړی دی او دا کفر داسې بد ګڼي دا کفر یې داسې بدې شي وروسته د دې نه چې الله ته خلاص کړی دی الله ورته نجات ورکړی دی داسې بد ګڼي لکه یو سړی چې په اور کې وغورځولی شي کفر یې داسې بدې شي کافران یې داسې بدې شي یهود او نصواره یې داسې بدې شي ارتداد یې داسې بدې شي لکه اور ته غورځېدل کله چې دا درې اسباب به موږ کې رال موږ به د ایمان خوند وڅکو د ایمان لذت به وڅکو بل حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی دب الیکم داء الامم قبلکم وای تاسو ته د پخوانو خلکو مرضونه رانقل شوي دي مرضونه د پخوانو خلکو دي خو لیکن تاسو کې رانقل شوي دي تاسو کې راغلی دي او نبی صلی الله علیه وسلم ویلي مرضونه دا دي البغضاء والحسد بغضونه دي حسدونه دي دا د پخوانو خلکو عادتونه دي خو لیکن تاسو ته رانقل شوي دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا بغض او حسد چې دی دا داسې ګناه ده چې د انسان د دین بیخ وباسي د انسان دین بربادوي او به نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای زما دی قسم می په هغه ځان باندې چې زما روح د هغه په لاس کې دی لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا جنت ته تر هغې پورې نشي داخلېدلی چې ایمان هم نه یې راوړی ولا تؤمنوا حتى تحابوا
ایمان در پکې تر هغې پورې نشي راتللی تر څو پورې چې تاسې خپل مابین کې مینه نه کړي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی الا ادلکم علی عمل اذا فعلتموه و یو عمل درته نه ښیم چې کله یې وکئ نو ستاسو به خپل مابین کې مینه محبت پیدا شي. نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی افشوا السلام، سلام خوروئ، د دې په وجه باندې به ستاسو خپل مابین کې مینه محبت پیدا شي. نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې مینې محبت د پیدا کېدلو طریقې ښیي. کله نبی صلی الله علیه وسلم وایي کله چې د یو بل ملاقات لزئ تحادو تحابو، یو بل له تحفې ویسئ، یو بل له ډالۍ ویسئ، ستاسو په خپل مابین کې مینه محبت پیدا شي. نو مینه محبت چې بینن د مسلمانانو پیدا کېږي هغه پیغمبر ښودلی چې سلام په یو بل باندې سلام کول. زمورونو نن سلام بیخي زموږ او ستاسې په معاشره کې شته دی نه. کوي په هغه چا باندې موږ او تاسې سلام کوو چې هغه موږ او تاسې پیژنو، چې نه پیژنو په هغه باندې زمورونو نه موږ سلام نه اچوو. او پیغمبر ویلی دی چې سلامونه تاسې اچوئ په یو بل باندې سلام خور کوي. عبدالله بن سلام رضی الله عنه وی اول چې مدینه منوره ته نبی صلی الله علیه وسلم راغی او ماته اولنی خبره واورېدله وی دا یې ویلې چې افشوا السلام، ای خلکو سلام خور کوي، په یو بل باندې سلامونه کوئ. او بیا یې ویلې چې واطعموا الطعام، یو بل ته طعام او ډوډۍ ورکوئ. او وصلوا الارحام، صلې رحمي وپالئ. او د شپې منځونه کوئ. په داسې حال کې چې خلک ودئ تاسو به جنت ته په سلامتۍ باندې داخل شئ. نو زمورونو سلام چې دی نن ورک شوی دی. که څوک د بعضې عادتونو ته سلام وایي ګوره دا سلام نه دی. په لار به روانې صرف لاس بجې کي ته به لکه د ترافیکو مدیر دی یا به هسې سر وخوځئ. سلام به ته اچې په خولې باندې به وایي السلام علیکم ورحمت الله. او دا بعضې خلک چې لاس هسې جګوي او خوله ورسره نه خوځوي، په خوله باندې سلام نه وایي خو صرف هسې لاس جګي. دا هسې یو عادت دی او دا د ځان نه جوړ شوی رسم او رواج دی. په دې باندې ثواب نه میلاویږي بلکې ورته په انسان ګناهګارېږي چې د صرف لاس جګ کړي او په خوله باندې سلام نه وی. لاس جګول په هغه ټیم کې دي چې کله یو څوک ستا اواز نه اوري جدا دی، صرف لاس ورته جګ کړه او په خولې مو سره ویوه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ صرف موږ لاس جګ کړو یا هسې سر وخوځو اشاره وکړو خو په خولې باندې موږ سلام نه اچوو. یا بعضې خلک د چا سره میلاو شي ویل لکه خیر علی، دا خیر علی وسته ته وایي. صحیح سلام ولې نه شي چې نبوي طریقه ده، نبوي منهج دی. وویوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یا بعضې دا ذمېدار خلک چې یو بل سره مخامخ کېږي وایي ښه شارې. دا د کوم ځای نه دی خلکو دا رسمونه رواجونه راوړه او زموږ هغه نبوي طریقه د پیغمبر د نقل طریقه چې سلام دی چې یو مؤمن مسلمان د بل سره مخامخ شي سلام به واشي دا ورکه شوله. په دې ملک باندې زمورونو کافران تیر شوي دي. د هغه کافرانو رسمونه رواجونه اوس هم پاتې دي. اکثره خلک به کور ته نه وځي په خپله ښځه باندې سلام نه اچوي. نو ولې داسې سټ بوټ نه وځې سلام نه اچوي بلکې سلام واچوه. الله به سلامتۍ درکړي، الله به دې کور کې خوشحالۍ نه راولي. نو په دې سلام خو د چا خوله نه ماتېږي چې کله سړی کور ته نه وځي ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دې په وجه باندې مینه محبت زیاتېږي، مینه محبت جوړېږي د مسلمانانو خپل مابین کې. او بیا دې سلام کې قانون دا ایزده کوي چې دا خاص کوئ مه په چا باندې چې په پلاني باندې سلام کوم او په پلاني نه کوم، بلکې په هر چا باندې سلام کول پکار دي. هغه د باندچي دعاتې مه جوړوئ. د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې یو باندچي ناست و داسې ویلې چې اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. یلا یو په ما باندې رحم وکړي او یو بل محمد صلی الله علیه وسلم باندې رحم وکړي او بل سړي باندې چې ته رحم ونه کړي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ملګری لقد تحجرت واسعا، وایي تا خو د الله پراخه رحم په لږ ځای کې راګیر کړه. زمرونو دا سلام چې دی یوه دعا ده او رحم دی. دا باید په ټولو خلکو باندې موږ او تاسې سلام وکړو. داسې نه چې په یو چا باندې سلام اچو او په بل چا باندې نه اچو. په ټولو خلکو باندې او په ټولو مسلمانانو باندې سلام کول دا لازمي دي چې مسلمانان خپل مابین کې په یو بل باندې سلام واچوي. نو دا سلام چې دی دا هغه سبب دی چې د مسلمانانو په خپل مابین کې مینه راځي. زمرونو د مینه محبت د مسلمانانو خپل مابین کې ورورولي دا دومره یو بهترین شی دی. د دې فضایل چې څوک واوري بیا به صرف د مسلمانانو سره د الله دپاره ورورولي کوي، تپوس به کوي بل کار به نه کوي. یو حدیث کې راغلی په روایت د ابو هریره رضی الله عنه
وای چې کله د قیامت ورځ شي وای الله رب العالمین به اعلان وکړي حدیث ته سوچ کوئ اين المتحابون بجلالي هغه خلک څه شو چې زما د جلال د وجې نه زما د عزت د وجې نه د یو بل سره هغوی مینه محبت که ورورولي کوله او الله رب العالمین به وایي اليوم اضلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي الله رب العالمین به وایي هغه خلک چې زما د جلال او د عزت د وجې نه د یو بل سره مینه محبت کړی دی نن به زه د خپل عرش د سوري د لاندې کړمه داسې ورځ ده چې سوری به نه وي مګر سوری د الله رب العالمین به وي هغه خلک چې خالص د الله د رضا دپاره د یو بل سره مینه محبت کوي ورورولي کوي د یو بل تپوس کوي الله رب العالمین به د عرش د سوري د لاندې کړي بل روایت کې راغلي په روایت د معاذ بن جبل رضی الله عنه چې دا حدیث قدسي دی المتحابون فی جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وای هغه خلک چې د الله رب العالمین دپاره یو بل سره مینه محبت کړی دی ورورولي کړې ده وای د دې خلکو دپاره به منبرونه وي او د نور او د رڼا منبرونه به وي او داسې منبرونه به یغبطهم النبیون والشهدا انبیا او شهدا به ورته پسخېږي چې کاش موږ په دغه منبرونو باندې ناست وای هغه خلک چې د الله لپاره د یو بل سره مینه محبت کوي ورورولي کوي دا خلک به الله رب العالمین د قیامت پر ورځ د نور په منبرونو باندې کښېنوي دا څه وړه خبره ده زمونږ دا ډېر مهم عبارت دی خو لیکن ابلیس علیه اللعنت شیطان نن زموږ نه ورکلی دی نن یې مسلمان د مسلمان دشمن کلی دی مسلمان بل مسلمان د په زړه کې کینې ساتي بغضونه ساتي یو مسلمان به داسې پیدا نه کړي مؤمن مسلمان سره د الله دپاره مینه محبت وي دا مینه محبت د الله دپاره کول دا پسان باندې لازم کوي خاص خلکو سره د الله رب العالمین دپاره مینه کوئ محبت کوئ دا داسې عمل دی چې د قیامت په ورځ به دې ته انبیا پسخېږي شهدا به پسخېږي زما ورونو یو تابعي دی ابو ادریس الخولاني رحمه الله دې باره کې راغلی دي دا وایي زه یوه ورځې وایي د دمشق جومات ته رالمه مسجد دمشق ته رالم چې دا په سوریه په شام کې جومات دی دمشق کې و چې کله دې جومات ته رانوتم فاذا فتن براق الصنایا و یو کس دی ناست دی او د ثنایا غفونه سم پړقېږي او د مسجد کې ناست دی خلک علم زده کوي وایي ما ډېر تعجب وکړ وای ما ته پوښتنه وکړه چې دا سړی څوک دی دا ځوان څوک دی وای ما ته ویلی شو چې دا معاذ بن جبل رضی الله عنه دی معاذ بن جبل هغه صحابي دی چې عمر رضی الله عنه د باره کې ویلي وای عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ بن جبل وای ښځې د دې نه عاجزه دي چې د معاذ بن جبل په شان بچی راوړي ښځې وای د معاذ بن جبل په شان بچی نشي راوړلی داسې یو صحابي و بهترین صحابي دی عبدالله بن مسعود به ویلي وای دا معاذ بن جبل چې دی دا وای د ابراهیم علیه السلام په شان دی هغه به د ابراهیم علیه السلام په شان مشابه کوو بهترین صحابي دی وای ما ته ویلی شو چې دا دې ځای کې چې ناست دی په دې مسجد کې دا معاذ بن جبل دی وای ما کوشش وکړه ګڼه ګوڼه ډېره وه ما سره ملاقات ونه کړ ملاقات ټیم میلاو نه شو وای ما وویلې چې یاره زه به سبا وختي راځم ماسپښین کې او د دې ځوان سره زه ملاقات کوم وای کله چې سبا له شو وای په حجر ته زه وای ماسپښین کې وختي رالمه چې رالمه دا مې منده که زمانه مخکې راغلی دی لګې دی مونځ کوي یو اوږد مونځ یې وکړ وای چې کله یې مونځ خلاص کړ وای فجئت من قبل وجهه د مخې طرف نه ولرالم او د مخې ته یې کېناستلم او ما ورته ویلې چې والله اني لاحبك في الله وای قسم په الله د الله دپاره راته ګران او د الله دپاره د سره مینه کومه وای ما ته د معاذ بن جبل ویلې وای د الله دپاره ما سره مینه کې وای ما ورته ویلې چې بلکل د الله دپاره زه ستا سره مینه کوم مینه مې درسته د الله د رضا دپاره وای بیا راته ویلې د الله دپاره وای ما ورته ویل بلکل د الله دپاره مې ستا سره مینه ده وای فاخذ بحبوة ردائي وای زما د دې څادر دا طرف یې راونیو او فجذبني الیه د ځان طرف ته سره راکش کړم او رانږدې کړم ځان ته او ما ته ویلې چې ابشر خوشحاله شه حدیث یې راته ویو چې الله رب العالمین وی یقول الله عز وجل پیغمبر وی چې الله رب العالمین د څه ویلي دی چې وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا وی الله رب العالمین وی چې زما محبت واجب دی د هغه چا دپاره چې زما دپاره د یو بل سره مینه محبت کوي او د هغه چا دپاره چې زما دپاره د یو بل سره مجلس کوي کینی
او د هغه چا دپاره چې زما دپاره په یو بل باندې خرچي کوي روپۍ لګوي په یو بل باندې او زما دپاره د یو بل ملاقات لځي ملاقاتونه کوي زما دپاره د یو بل وایي د داسې خلکو دپاره زمونږ رب ویلي دي چې زما محبت د داسې خلکو دپاره واجب دی د الله محبت په څه باندې راځي د الله محبت په همدې باندې راځي چې ستا د بل مؤمن مسلمان سره خالص د الله دپاره مینه محبت یې ورورولي د هغې تپوس لځي هغې سره مجلس کې او دا غرنګي په هغې باندې خرچه کې په هغې باندې پیسې لګې د الله د رضا دپاره داسې مینه محبت د چا سره کول دا د الله رب العالمین محبت ځان له واجبول دي ابو ادریس الخولاني وایي زه په هېڅ شي باندې په ژوند کې نه وم خوشحاله شوی څومره چې په دې خبره باندې چې معاذ بن جبل ما ته وکړله او په دې خبره باندې زه خوشحاله شوم زمونږ د خوشحالۍ خبره ځکه ده چې د الله محبت پې سړي له واجبېږي د الله محبت د انسان سره پیدا کېږي په څه چې کله یو مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان سره د الله د رضا دپاره مینه کوي د هغې پوښتنه کوي د هغې سره مجلس کوي په هغې باندې خرچه کوي د هغې ملاقات له ورځي بیا چې کله د یو مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان سره مینه محبت دی نو شریعت دا وایي چې هغه ته خبر ورکړه هغه خبر کړه چې وروره ستا سره زما د الله د رضا دپاره مینه ده او چا ته چې ویلی شي چې لکه ستا سره زما د الله د رضا دپاره مینه ده هغه به شیخان دي نه او هسې بس بېځې نه خوشحالېږي بلکې هغه دې ته داسې وایي چې احبک الذي احببتني له هغه ځان دې تا سره مینه وکړي چې د هغه دپاره ته ما سره مینه کړې حدیث کې راغلی په روایت د ابو کریمه مقداد ابن معدي کرب رضی الله عنه دا وایي ما ته نبي صلی الله علیه وسلم ویلي وایي چې کله ستا د چا سره مینه محبت وي د الله د رضا دپاره فاخبره هغه ته خبر ورکړه چې پلانې ستا سره زما د الله د رضا دپاره مینه ده بل حدیث کې د دې پیدا ذکر شوی ده چې دا مینه محبت به بیا دائمي همیشه وي د دې خلکو د الله د رضا دپاره چې کله د چا د یو چا سره مینه وي او هغه ته خبر ورکړي چې پلانې زما ستا سره د الله د رضا دپاره مینه ده او په روایت د انس بن مالک رضی الله عنه کې راغلي دي وایي موږ د نبي صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې ناستو وایي زمونږ سره یو کس هم ناست و په لاره باندې بل کس تېرېده وایي زمونږ د دې مجلس ملګري ویلې نبي صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې یا رسول الله د دې پلاني سره زما مینه ده نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وایي تا له خبر ورکړی دی وایي نه خبر مې نه دی ورکړی وایي ورشه او دې ته خبر ورکړه چې ستا سره زما د الله د رضا دپاره مینه ده وایي دا کس ورغې او هغه ته یې ویلې چې والله انی لاحبک فی الله قسم په الله د الله دپاره د سره مینه کوم د الله دپاره راته ګرانې وایي هغه ته ویلې چې احبک الذي احببتني له هغه ذات دې تا سره مینه وکړي د کوم ذات دپاره چې ته ما سره مینه کړې زمرونو مینه محبت ورورولي دا د اسلام بنیاد دی مسلمانان به د یو بل سره مینه محبت کوي ورورولي به کوي یو روایت کې راغلی دی کله چې نبي صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته لاړ هلته د صحابو خپل مابین کې اخوت قایم کړ ورورولي نو د سعد بن الربيع رضی الله عنه د دې او د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنهم اخوت او ورورولي نبی صلی الله علیه وسلم قایم کړی وه د دې خپل مابین کې ورورولي وه د هغو څه رقم ورورولي وه هر څه به د یو بل نه قربانول د سعد رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف ته ویلې چې ملګری مال مې شته دی او ښځې مې دوه دي دا یوه ښځه به زه طلاقه کړم تی په نکاح باندې واخله د څه رقم ایمان زما ورونو او مال مې دی دا نیم مال زه تاله در کوم ورور مې بس دا نیم مال مې ته واله عبدالرحمن بن عوف ورته ویلي چې الله دې ستا په مال او په هر څه کې برکت واچوي ما ته بازار وښیوه او زه ځم تجارت کوم بازار یې ته وښوده لاړ تجارت یې وکړو مال یې وګټو او د هغې نه وروسته یې ښځه وکړه اوږده واقعه ده نو زمونو د صحابو داسې مینه وه چې خپل مال به بل ملګري ته پیش کوو بل ورور ته به پیش کوو چې دا زما مال دی نیم ته واله دغه رنګې ښځه مې د طلاقوم او تې په نکاح باندې واخله دا د صحابه ورورولي و مینه محبت و ځکه په دې ټوله دنیا وله الله غلبه ورکړه دا ټول کافرو ته الله څملول وجه څه وه ځکه مینه محبت یې ورورولي وه کله چې د مسلمانانو خپل مابین کې مینه محبت ورورولي دا په کافرو باندې غالب وي او چې کله د مسلمانانو خپل مابین کې لانجي خپل مابین کې مینه محبت نه وي په دې باندې کافر هم غالبه کېږي الله قرآن کې وایي ولا تنازعوا فتفشلوا تاسو نزاع مه کوئ بې ځایه جګړې مه کوئ ګنې کمزوري به شئ طاقت به ختم شي بیا دا خبره یې ځکه علائم المحبه د محبت علامې د یو چا سره ستا د الله دپاره مینه ده د هغې علامې څه دي
صحابو ته چې وګورو صحابو به سره کوم د الله لپاره ورورولي کوله مینه محبت به کو قرآن کې الله وایي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دا صحابه دي خلک دي چې نور په ځان باندې غوړه کوي اگر په دې باندې خپل ولګي پاکي فقر غریبي خو لیکن نور په ځان باندې غوړه کوي یو واقعا کتابونو ولا لیکل دا د ابا یزید بسطامی دا وایي چې هیڅ څنګه ملامت کړي په خبرو کې په ما باندې څوک نه دی غالب شوی خو یو بلخي سړی و هغه زبر لمو په ما باندې غالب شو زه سخت خجالت اکلمه چاوته څنګه خجالت اکلې وای زه دلته په حرم کې ناس دوم مسجد حرم کې سړی راغی د بلخ نه او ما تی ویلي د زهد تعریف تاسو په نسبت باندې څه ما حد الزهد عندكم دا د زهد تعریف تاسو په نسبت باندې څه تاسو زهد څه ته وایي وای ما ورته ویل چې موږ زهد دې ته ویو ان وجدنا اكلنا وان فقدنا صبرنا وای کمندې کو بس وی خورو یو ټیم ډوډۍ مندو کو بس وی خورو او کمندې نه کو به صبر کو وای موږ دې ته زهد ویو وای دی بلخي سړی وخندلې او ویلې چې والله هكذا عندنا كلاب بلخ وای قسم بالله د حال خو زمنګ د بلخ د سپومي کنه چې د بلخ سپیچ چې مند کې وی خوري او چې مندې کې به صبر کوي وجه سخ جالت الغنبه ته ما ویلې چې مزهد عندكم تاسو په نسبت باندې زهد څه ته وای تاسو زهد څه ته وای وای ما ته ویلې چې موږ زهد دې ته ویو ان وجدنا اثرنا وان فقدنا صبرنا کمندې کو بل ورکو بل پسان باندې غوړه کو او کبه نه به صبر کو وای موږ زهد دې ته ویو وای دې سړی سخ جالت اکللم یو روایت کې راغلی په روایت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وای چې په مدینه منوره کې د یو کور والا د ګډ یو سر د صدقه کا وای دا یو کور والا لورلو په مدینه کې وای هغه ویلې شره زمونږ ته حاجت نشته ده ادا بل گاونډي شه ده د بچی دی او دا ډیر محتاج دی دیتا هغه لورلې او موږ ته احتیاج نه لرو سره د دین ته احتیاج لرو وای چې کله دا د ګډ سر هغه دویم کور لورلو هغه وته ویلې چې موږ ته احتیاج نه لرو د بل گاونډي لورلې وای حتی تداولها 7 ابيات یو د ګټ سر دی په مدینه منوره کې په وو کورونو باندې وګرځیدا تر دې پورې چې به تعاولني کور ته واپس الله رب العالمین دا آیت نازل کو چې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه دا صحابه دي خلک دي مؤمنان دي خلک دي چې بل په ځان باندې غوړه کوي اگر خپل په ولګي خپل په مشکل کې اخته خو لیکن بل په ځان باندې غوړه کوي دا په دین د اسلام کې ورورولي ده مینه محبت ده چې مؤمنان مسلمانان به یو بل سره د قسمینه محبت کوي دا به وي چې خیر دې اسما دې جامې نه خو چې بل مؤمن مسلمان به جامو کې پټي خیر دې زه د ډوډۍ نه خورم خو چې بل مؤمن مسلمان په ګډه باندې موړي خیر دې ما سره دې مان لې او چې بل مؤمن مسلمان سره نن خبره الټه شوې ده زمونږ وسلونو کې دای چې خیر نه بل مسلمان دي خبري ایری وغري او چې سم وړې ما بل مسلمان دي دولګي مړ شي او چې سم وړې ما بل مسلمان سره د یو روپۍ نه خو لیکن چې سما جب دګي درو پونه نن مسلمانی دي حتی را رسیدلې ده او به موږ دا او چې د دعوی کو د مسلمانانو یره موږ مسلمانان یو موږ موحدین یو موږ پلانین یو موږ پلانین یو زمورونو صحیح اسلام بزان کرا وصل پکار دي صحیح اسلام دته ویل کیږي چې مینه محبت دې الله د بارا د یرموک په غزا کې 3 صحابه زخمین شو حارث ابن هشام عکرمه او عیاش ابن ابي ربيعه دا 3 صحابه زخمین شو دی حارث ابن هشام ابو غختله جمال اوبر اورړی و چې کله دل اوبر اورړل شه چې وبس کله الته ته عکرمه وکتل اغم زخمی و دی ویل چې زینس کم دی عکرمه له ور کوي عکرمه له چې کله اوبر اورړی وای دی وکتلې دی عیاش ابن ابي ربيعه اغلی وبوته کتلې وای دی ویل چې اغلی ورکې زه نسکم تر دې پورې چې دا 3 وانه په دغه کې شهیدان شو او یوم وبو ونسکلې دا د صحابه خپل مابین کې مینه محبت او ورورولي و ځکه الله دې غلبه ورکړه ځکه الله دې وزلول دا صحابه زمورونو چانکلې شوی خلکو په انسانانو کې او زمونږ د پیغمبر د لپاره الله انتخاب کړ او په دې ټول دنیا باندې اسلامی نظام راوسته زکه دا د کمالاتو نه خالی نه کمالات پکې ورورولي پکې و مینه محبت وبګي کدا ورورولي و مینه محبت نن مسلمانانو خپل مابین کې راغی دا مسلمانان با عشان الله رب العالمین غالب کی الله رب العالمین بوله فتح او نصرت او غلبه ورکی یو حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دی او ناشنا حدیث دی دا ووري په دې باندې عمل وکړي نبی صلی الله علیه وسلم وی من عاد مريضا او زار اخا له في الله
یو چا د یو مریض تپوس وکړه، یو ګاونډي دی، یو مؤمن مسلمان دی، بیمار دی، اگر کلري ولې نه دی، او دا ورغه د دې مؤمن مسلمان تپوس وکړه، او یا یو ورور دی، ورورولي وسره د الله دپاره، دلته مو وایي ورفي الله، خاص د الله دپاره ورورولي ده، د بل څه دپاره نه ورځي، او دا ورغه د هغه تپوس یې وکړه، د هغه تپوس له ورغه پیغمبر څه وایي؟ الله رب العالمین یو ملک مقرر کړی دی، وَإِذْ نَادَاهُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، د اسمان نه یو اواز کوونکی اواز وکړي. سوچ کوئ د زمورونو د دې نیک عمل شوقین ځان نه جوړ کړئ. یو حدیث چې مورده به په عمل کوئ، اسنه چې په یو غوږ واوري په بل غوږ وباسئ. نن زمورونو ګور موږ د دین نه ماړیو، موږ او تاسو په جمعاتونو کې په کتابونو باندې خبرې وشي او چیرته موږ او تاسو په غوږ ونه ګرو. دا ګوره حجت دی په موږ باندې چې موږ د حدیث واورېدو او په دې باندې باید موږ او تاسو عمل وکړو. زمون پیغمبر وایي چې د یو مؤمن مسلمان مریض تپوس وکړو، یی د یو مسلمان سره ورورولي ده، د هغې خواله لاړ، ملاقات لی لاړ، او زار اخا له فی الله، یو کس سره د الله دپاره ورورولي ده او د هغې تپوس له لاړ. ناداه مناد من السماء، د اسمان نه یو اواز کوونکی اواز وکړي، ان طبته، چې انسان ته ډېر پاکي، وطاب ممشاک، او ډېر ښایسته لاره دې نیولې ده، پاکه لاره دې نیولې ده، او وتبوأت من الجنة منزلا، او په جنت کې دې ځان له کور تیار کړه. د یو ورور مسلمان د ملاقات دپاره چې په ملاقات باندې دومره اجر انسان ته ملاویږي چې ملائک ته داسې وایي تم پاک انسان یې، دا مزل دې پاک دی، لاره دې پاکه ده، او ځان دپاره دې جنت کې کور تیار کړه کور. او بل حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم وایي ما من عبد یزور اخا له فی الله، یو بنده نشته دی، یو مؤمن مسلمان چې د هغه د یو چا سره ورورولي د الله دپاره او د هغې ملاقات کوي، د هغې ملاقات ته لاړ شي، الا ناداه مناد، یو اواز کوونکی اواز وکړي چې ان طبته، چې تم پاکې، او وطابت لك الجنه، ستا دپاره جنت مزیدار شوی دی، خوشبو شوی دی، ته به جنت ته داخلیږي. پس ته باندې چې چا د یو مؤمن مسلمان تپوس وکړو د الله د رضا دپاره، یو چا سره ورورولي د الله دپاره او د الله دپاره ورته ګران دی، او د هغې ملاقات له لاړ، دغه رنګ اواز کوونکی اواز کوي چې تم پاکې، او دغه رنګې ستا دپاره جنت خوشبو شوی دی، جنت له مزیدار شوی دی. والا قال الله فی ملکوت عرشه، او الله رب العالمین په خپل باچایي کې د دې انسان سره داسې خبرې کوي چې زار عبدي فیه، زما بنده زما دپاره د یو مؤمن مسلمان ملاقات وکړو، د یو مؤمن مسلمان ملاقات ته لاړ، او فعلی قراؤه، په ما باندې د دې انسان مېلمستوب دی، مېلمستوب به ورله زه ورکومه، زه د دې انسان دپاره په بله مېلمستیا باندې راضي نیم. الله وایي چا چې د مؤمن مسلمان ملاقات وکړو، الله وایي زه د دې انسان دپاره په بله مېلمستیا باندې راضي نیمه سیوا د جنت نه، چې دې انسان له به زه جنت ورکوم. په څه باندې چا چې د مؤمن مسلمان او د یو ورور ملاقات د الله د رضا دپاره وکړه. او یو حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی والرجل یزور اخاه فی ناحیة المصر لا یزوره الا لله فی الجنه. پیغمبر وایي یو سړی دی او د بل مؤمن مسلمان سره د الله دپاره ورورولي ده، مینه محبت یې د الله دپاره دی، ورسره نیک انسان دی، او په یو طرف د ښار کې دی، او دا روان شه د هغه تپوس له، او دا ورورولي سره خالص د الله د رضا دپاره ده، د بل څه دپاره نه ده، د روپو دپاره نه ده، د غرنګې د ښځې دپاره نه ده، د مشتري مینه نه ده، خالص د الله د رضا دپاره یو نیک انسان دی، یو مؤمن مسلمان دی، او د هغه د پوس دپاره روان شو، د یو ښار په یو طرف کې یو مؤمن مسلمان دی، او د هغه د پوس لري. پیغمبر وایي فی الجنه، دا انسان به په جنت کې. زمرونو موږ څه غواړو؟ همدغه جنت غواړو، نو چې جنت هم الله داخل کړي، او جنت په همدې میلاویږي چې یو انسان د بل مؤمن مسلمان سره ورورولي او د هغې ملاقات ته لاړ شي. زمرونو دا عبادت نن ورک دی، په نش باندې حساب دی. د الله دپاره د یو چا ملاقات کول نن نشته دی. که یو څوک د چا ملاقات کوي، یا خو د روپو دپاره چېرې لاړ به شمه او سړی مالداره د ملاقات به یې وکړمه. یو څوک د چا ملاقات کوي د چاندې دپاره کوي چې ورشمه لکه چانده به راله راکړي. څوک د چا ملاقات کوي د زکات دپاره او د صدقې دپاره ملاقات کوي، چېرې ورشم زکات به راکړي، صدقه به راکړي، دغه رنګې ور به شمه خور لور به راکړي.
د دې لپاره نن ټول ملاقاتونه دي خو لیکن د الله د رضا لپاره د ملاقاتونه نن ورک دي ختم دي ځکه مسلمانان ذلیل دي رسوا دي ښکته دي کله چې موږ او تاسې د الله لپاره د یو بل سره مینه محبت وکړو د یو بل تپوس هم وکړو الله رب العالمین به موږ او تاسې له جنت راکړي په دې عمل باندې جنت انسان ته ملاویږي دغه رنګ په دې باندې د الله رب العالمین محبت واجبېږي موږ مخکې حدیث ویو بهترین عمل په عملونو کې یو عمل دا دی چې یو سړی د بل مؤمن مسلمان سره د الله د رضا لپاره مینه کوي چېرې دا پلانې ماته ګران دی ولې ځکه نیک انسان دی زما د الله سره مینه کوي زما د رسول سره مینه کوي د قرآن سره مینه کوي د قرآن خادم دی د قرآن خدمت کوي د قرآن قاري دی د قرآن عالم دی زما د دې سره مینه محبت دی د الله د رضا لپاره او د هغې تپوس لځي او هغې خواله ورځي دا ډیر یو بهترین عمل دی د الله دپاره مینه الله رب العالمین دې زموږ او ستاسې خپل مابین کې مینه محبت پیدا کړي الله رب العالمین دې موږ ورونه وګرځوي او الله رب العالمین دې مسلمانان ورونه کړي الله رب العالمین دې د مسلمانانو د منځونو نه کینې بغضونه حسدونه ختم کړي الله رب العالمین دې موږ او تاسې ټول ورونه وګرځوي